د سپین بولدک تازه جزئیات راورسېدل. یوه بله زبردسته قطعه سپین بولدک ته ورسېده او پاکستاني ځواکونه یې په منډه کړل. ذبیح الله مجاهد هم پر پاکستاني ځواکونو سخت ګزارونه کړي. دا چې څنګه بشپړ جزئیات را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. پس له هغې چې پرون غرمه د چمن پر دروازه د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته سوې وه او تر ډیره ناوخته لا هم روانه وه، 2 ساعته مخکې له کندهار څخه د طالبانو تازه دمه قطعه چې 100 ارادي امریکایي ټانګونه ورسره وه اوس د چمن دروازې ته ورسېدل، چې په رسېدلو یې پاکستاني پوځیانو شاتګ وکړ او خپلې پوستې یې پرېښودلې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښتې ته غبرګون ښودلی او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي. د کندهار په سپین بولدک کې له پاکستاني ساتونکو سره یوه محلي ستونزه پیښه سوې. متاسفانه چې لومړی ډزې د پاکستاني ساتونکو له لوري سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې اوس حالات کابو دي، خو ویې ویل چې هیڅکله به چاته پر خپل خاوره د تیرې اجازه ورنه کړو او هیڅکله نه پرېږدو چې د یو افغان حق تر پښو لاندې سي. د ریپورټونو له مخې دا نښته تر هغه وروسته پیل سوه چې پاکستاني پولیساتو ځواکونو پر ډیورنډ کرښه یو ور اوښتونکی افغان ماشوم وهلی. دې نښته کې تر دې دمه د 6 کسانو د مړینې او د 25 نورو د ټپي کېدو پخلی سوی. چمن کې یوه ځایي خبریال سردار محمد خوندي BBC ته ویلي د دې ولسوالۍ ولسوال جمداد مندوخیل ورته ویلي چې د چمن روغتونونو ته یې د چمتووالي سپارښتنه کړې، خو ښاغلی مجاهد وایي چې موږ به په دې اړه پلټنه وکړو چې دا پیښه ولې او څنګه رامنځته سول. ډیری خلک د طالبانو د ستاینې په بدرګه د یادې سیمې سړکونو ته هم راوتلي وه، خوشحالي او چکچکې یې کولې او د ستاینې او ملاتړ ډاډ یې طالبانو ته ورکاوه. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او لحظه پر لحظه معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.